د سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد ګلاب منګل په مشرۍ د سلواغې په 24مه د ولایت په مقام کې د نظامی شورا اونیزه غونډه جوړه شوې وه چې پکې د ولایتي شورا رئیس احمد علي حضرت، د ملي اردو عامه نظم امنیه قمندانۍ، سرحدي پولیسو، ملي امنیت، هوایي ځواک، همغږۍ مرکز او یو شمېر نورو ادارو مسؤلینو او استازو ګډون کړی و. د دغه ناستې په ترڅ کې د نورو موضوعاتو سربیره د غیر قانوني موټرو د تګ راتګ د مخنیوي په موخه د پیل شوي کمپاین په اړه بحث وشو. د یاد کمپاین مشر ډګروال هدایت الله صافي وویل تر دې مهاله یې 128 ارادي وسایط نیولي چې 58 د قانوني مراحلو له بشپړولو وروسته خپلو مسؤلینو ته سپارلي، چې دا مهال 91 ارادي نیول شوي وسایط له دوی سره شتون لري. هغه زیاته کړه د پیل شوي کمپاین څخه تر دا مهاله د نږدې 1000 موټرو تورې ښیښې سپینې کړي، نږدې 500,000 افغانۍ د جریمو عواید د ترافیکو په چوکاټ کې زیات کړي او 4 میله غیر قانوني وسلې هم نیولي. هغه د ولایتي شورا او سرحدي پولیسو قمندانۍ څخه مننه وکړه چې د دوی په چارو کې هیڅ ډول لاس وهنه نه ده کړې. سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد ګلاب منګل ټینګار وکړ چې یاد کمپاین دې لا هم جدي شي او له سرغړونکو سره دې تر ټولو سخت قانوني چلند ترسره شي. هغه همداراز پیل شوي کمپاین پر وړاندې د شته ستونزو په حل کې هم د همکارۍ ډاډ ورکړ. دغه نظامی شورا په څنډه کې پر پیل شوو عملیاتو، لوی لارو او ولسوالیو امنیتي وضعیت باندې هم به خبرې اترې وشوې چې په ترڅ کې د مسؤلینو لوري پر یو شمېر برخو کې د عملي او بیړنیو اقداماتو د ترسره کولو لارښوونې وشوې.